د هلمند ولایت یوه ګڼ نفوسه ولسوالۍ ګرشک د دې ولسوالۍ د ښاروالۍ ریاست له لوري پکښې تازه د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د سړکونو د کرېزۍ پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ګرشک ولسوالۍ د ښاروالۍ ریاست رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي دغه پروژه به د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه او د یوه خصوصي ساختماني شرکت له لوري د 2 میاشتو په موده کې بشپړه شي. د ګرشک په ښار کې په اوله دوهمه او د نوي بازار په ساحه کې شروع کېدونکې پروژه ده د کرېزۍ او د سړک جوړونې. لګښت به انشاءالله څه باندې 15 میلیونه یې څه باندې 15 میلیونه او کلبست اڅکزي ساختماني شرکت هغه به د دې د رغنیزې چارې مخ ته وړي او معیارونه به هم سټنډر معیارونه یې. البته د 2 میاشتې په مدت کې به دا پروژه پای ته رسېږي انشاءالله. د دې پروژې د پرانیستو پر مهال د یادې ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالمحمد شرافت بیا په ګرشک ولسوالۍ کې دغه پروژه ګټوره وبلل او د ښاغلي شرافت په خبره دوی هڅه کوي چې ولسونو ته د ژوند هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. انشاءالله د بانک مشکل به انشاءالله حل سي، هغه را روان ده. د سړکي مشکل ده او دغه د بازار سړکان هغه خواجه مفتي صاحب درته وویل، یا د هوټلانو یا د وسایي جی یا د پارکو او بالخصوص هغه عمومي سړک ته د کلای ګز و شورکي و مېلمندو هغه ته انشاءالله موږ متوجه یا بل ورځ هم سپین ږیرو ته ول والي صاحب سره موږ بحث کړی ده. پر همدې مهال د ګرشک ولسوالۍ امنیه قومندان حاجي ملا عبدالخالق یاسر بیا عامو خلکو او د دې پروژو د تطبیق مسؤلینو ته د پوره امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ویل د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو د دوی سره په تمام معنا د امنیت په ټینګښت کې همکاري کړې ده. ټول ولس ته د امنیت 100% اطمینان ورکوو. موږ انشاءالله ځینې خوښ خوشحاله یو، زموږ سره قومي مشرانو، علما کرامو، ځوانانو ټولو کومک کړی دی. ځینې منندوی مننه ځینې کوو. د یادې پروژې د تطبیق کوونکي شرکت مسؤل همدرد په خپلو خبرو کې د پروژې د کارونو په معیاري ډول ترسره کولو ژمنه وکړه او د دوی په خبره دغه پروژه به په راتلونکو 2 میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپاري. څه باندې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی دی. د نوموړې پروژې لپاره 2 میاشتې وخت راکړل شوی دی چې هغه به انشاءالله نوموړې پروژه موږ په 2 میاشتې کې تکمیلوو او د نوموړې پروژې کارونه کم معیارونه چې موږ ته د ښاروالۍ لخوا څخه راکول شوي دي په هغه توګه په ښه کیفیت او کمیت سره تطبیق کوو. د دې پروژې په پیل سره د یاد ولسوالۍ اوسېدونکي خوښ دي چې له ډلې حاجي عبدالله د اسلامي امارات څخه په یاد ولسوالۍ کې د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. نو په دې ډېر خوشحاله یو لکه زموږ شخصي جیبو ته چې روپۍ لوېږي. وطن د مور په شان ده. وطن هر څوک چې جوړ کړي خدای تعالی ثوابونه ورکوي، خدای تعالی خیر ورکوي. زموږ وطن چې جوړي آباد کړي، نور ممالک څنګه جوړ دي چې موږ ورسو. پر افغانستان د اسلامي امارات تر بیا واکمنېدو وروسته د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د رغونې په برخه کې پروژې پلي شوي دي او د پروژو د لا پلي کېدو په برخه کې مسؤلین تازه په تازه ژمنې کوي.